د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د جګړې لپاره له اسرائیلو د مرستې غوښتنه کړې ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون د اسرائیلي ورځپاڼې له قوله خبر ورکړی دی چې د مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو سره د جنگ لپاره له اسرائیل څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. خبر کې راغلی چې احمد مسعود ویلي د اسرائیلو په شمول هر څوک چې وغواړي له موږ ملاتړ وکړي، اړتیا ورته لرو او هرکلی یې کوو. بلخوا د مقاومت په نوم جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل میثم نظري بیا ویلي چې احمد مسعود له چا سره مرکه نه ده کړې او اسرائیل څخه د مرستې غوښتنه اړوند راپورونه ناسم دي. احمد مسعود په ورته وخت کې د دغې مرکې پر مهال د اسرائیل او فلسطین ترمنځ نادریو او لانجو ته هم اشاره کړې او ټینګار یې کړی چې د ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي، ځکه په وینا یې جګړې د ټولو په زیان ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.